چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلی جهالت له دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د اسلام ارکان. څرنګه چې هره ودانۍ په څو بنسټونو باندې ولاړه وي او تر هغې ودانۍ ولاړه پاتې کیدی شي چې بنسټونه او ستنې کلکې او ټینګې وي. که د هغې ودانۍ ستنې وښورېږي یا ورستې او کمزورې شي نو ودانۍ به هم کمزورې شي، او که چیرې ټولې ستنې په یو مخ له بیخه وښورېږي یا کمزورې شي نو ودانۍ ولاړه نشي پاتې کیدلی، هغه ودانۍ په ځمکه باندې راپرېوځي. د اسلام مثال هم د هغې ودانۍ په څیر دی چې په 5 ستنو باندې هغه ولاړ دی. دغه ستنو ته د اسلام مقدس دین ارکان وایي. د اسلامي عمارت دغه ارکان او ستنې چې څومره قوي او محکمې وي، اسلامي عمارت به هم همدومره ټینګ او محکم وي، او که خدای مکړه دغه ارکان ضعیف او کمزوري شي او هغه وښورېږي او په نړېدو شي نو د اسلام دغه ودانۍ هم ولاړه نشي پاتې کیدلی او په یو ځل سره به له ځمکې سره همواره شي. هغه د اسلام مقدس دین 5 بنسټونه یا 5 ستنې هغه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې موږ ته راښودلي دي. شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، ګواهي ورکول چې له الله نه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته، او دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دویم رسول الله فرمایي و اقام الصلاح، د لمانځه قایمول، د مانځه مونځ کول. دریم و ایطاء الزکاه، د زکات ورکول. څلورم و صوم رمضان، د رمضان د میاشتې روژه نیول. پنځم و حج البیت، د بیت الله یعنی کعبې شریفې حج کول. دغه حدیث دی چې بخاري او مسلم دواړو روایت کړی. نو د اسلام ارکان 5 شول چې یو په هغو کې کلمه ده، دویم د مونځ کول دي، دریم زکات ورکول، څلورم چې دی هغه روژه نیول، پنځم حج کول. الله رب العزت په شپه او ورځ کې 5 وخته لمونځ فرض کړی دی. په اسلام کې بل داسې کوم رکن نشته چې هغه په شپه او ورځ کې 5 وخته فرض شوی وي یا په شپه او ورځ کې هغه 5 وخته ادا شي. نو مونځ چې په شپه او ورځ کې 5 وخته دا فرض شوی دی، دا د دې وجې نه چې مونځ د اسلام په مقدس دین کې ډیر ضروري او ډیر اساسي رکن دی. نو له دې وجې نه د اسلام په 5 بناوو کې د توحید د کلمې څخه وروسته دویم رکن هغه مونځ دی، چې د کلمې نه وروسته دویم رکن اساسي رکن د اسلام د مقدس دین هغه لمونځ دی. او الله رب العزت فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ انسان د بدو کړنو څخه منع کوي. دلته باید متوجه شو که مونځ چې انسان د بدو کارونو نه منع نه کړي هغه لمونځ پوره مونځ نه دی. ځکه ځینې زموږ ورونه خپل مانځه ته د لمانځه کولو په وخت کې خاصه پاملرنه نه کوي، ځان خلاصول دي چې ځان د مانځه نه خلاص کړي. او ځینې زموږ ورونه په خپل مانځه کې داسې کړنې کوي ته به وایې چې دا په مانځه کې نه دی بلکې د مانځه نه بغیر دا کړنې دا کوي. لمونځ کوونکی هغه څوک چې مونځ کوي باید داسې وګڼي چې زه اوس د ټولې نړۍ ټولواک په مخ کې ولاړ یم. هغه پروردګار چې د نړۍ ټول مخلوق ته روزي ورکوي او ټول مخلوق هغه پروردګار ته محتاج دی او ښه بد ټول د الله د طرفه دي، هغه د داسې الله وګڼي او په مانځه کې دې ودرېږي. گمراهان یو خپل لار به پیدا نه کړو، که قرآن او ستا سنت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت. د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو